په واشنگټن کې ملي آرشیف د امریکا د تاریخ ځینې خورا مهمه برخې ساتي، لکه د اساسي قانون 19 تعدیل چې یوه پیړۍ وړاندې د امریکا کانګرس تصویب کړ. نږدې 100 کاله د مخه 19 قانوني تعدیل په قانون بدل شو. هغه قانون چې فدرالي حکومت د جنسیت پر اساس امریکایي اتباعو ته د رای ورکولو له حق څخه د انکار کولو څخه منع کړ. او دلته په ملي آرشیف کې زه واقعا ویاړم چې دغه مهمه کالیزه لمانځم. د مدني حقوقو فعال ایدا بی ویلز بارنت په شان مخکښو تجربه کارانو څخه نیولې تر بې شمیره میرمنو پورې چې په کلیوالو سیمو کې بدلون راولي. په دې نندارتون کې لیدونکو ته ښیي چې په امریکا کې میرمنې له کومو کړاوونو څخه تېرې شوي تر څو د رای ورکولو حق ترلاسه کړي. خو حتی د دې حق خوندي کولو د مخه میرمنې په امریکا کې دیموکراسي کې فعاله برخه اخیستې وه. جنت رینکن هغه میرمنه وه چې په 1914 کال کې د دې قانون څخه مخکې وتوانېدله چې په کانګرس کې لاره پیدا کړي او هغه یوازې نه وه. ډېری ښځې په امریکا کې د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال په سره صلیب یا ICRC کې دندې ترسره کولې او د خپل هیواد لپاره یې خدمت کاوه. د میرمنو دغه دود چې د سیاسي خوځښتونو او کاندیدانو څخه ملاتړ دی تر نن ورځې پورې دوام لري، په داسې حال کې چې دغه نندارتون تمرکز د تیرو مهمو بریاو روښانه کول دي، خو دوی د هغو ستونزو په حل باندې هم تمرکز کوي چې اوس هم رای ورکوونکي ورسره مخ دي. دا موږ ته یادونه کوي چې د رای ورکولو حق کوم چې زموږ د دیموکراسي پوهاوي لپاره خورا بنسټیز دی تل تضمین شوی نه وي، خو د نسلونو د نه ستړي کیدونکو کارونو له لارې ترلاسه شوی. د دې نندارتون د موزیم کارکونکي کورني پورټر وایي هغه تمه لري د دغه نندارتون پیغام په نړیواله کچه د میرمنو سره همغږي شي. ستاسو د رای ځواک په حکومت کې ستاسو غږ دی او له همدې امله زه فکر کوم چې دا په ټوله نړۍ کې واقعیت لري. البته زه امید لرم چې د نړۍ په کچه میرمنې دا وګوري او د خپل رای ورکولو له حق څخه استفاده وکړي. له تیرو وختونو څخه تر نن ورځې پورې په دیموکراسي کې د میرمنو برخه اخیستل د یو ویاړلي امریکایي دود په توګه اوس هم دوام لري. ګالیرا نورستاني د امریکا غږ آشنا ټلویزیون، واشنگټن.